چیرته نشي تښتېدلی وسله دې په ځمکه کې ده او هغه جلۍ هم خوشې که زر کفه کانو چې بیا مې په سر ببلی ها وسله دې وغورځوه ته لاس وهنه مه کوه له هغه ځایه لرې شه همداسې به ته جلۍ هم وباژنه ټول چاته لاړ شئ که نه نو باژنو مې تاسې هم وړاندې مه راسئ شاته لاړ شئ غیر کفه شاته لاړ شئ پلاره په خبره نه پوهېږئ شاته لاړ شئ همالته ودرېږئ ارامه اوسئ ارامه اوسئ همالته ودرېږه لورې ارامه اوسه ارامه اوسه ارامه اوسه خوشي مې که وړاندې مه راسئ وړاندې مه راسئ اوس ویل اور سره لوبې کوې داسې مه کوه لمسۍ ته مې زیان به راسوي وروستي ځلې به که راغلی بیا فولو مې لرې شئ وړاندې رانه شئ ارامه اوسه ارامه اوسه ګورئ جلۍ باژنو اوس ویل هیله کوم داسې مه کوه بیا یې په سر فولم پښېمانه نه شئ پلاره مرسته وکړه زرګه وسلې مو ښکته کړئ وسلې مو ښکته کوي ښکته کوي وسلې مو هله تاسې ته وایم وسلې مو ښکته کوي هله پام کوه چې ما ونه څارئ که نه نو وړی به یې وګورئ پوه شوئ هڅه ونه کوئ چې ما پسې راشئ که نه نو درته یې باژنم سمه ده ارامه اوسه ارامه اوسه اوسه بنده کړه ارامه اوسه لرې لاړ شئ لاړ شئ که نه جلۍ باژنم زویه هیله کوم داسې مه کوه زاره یې درته کوه ما ونه څارئ که نه نو جلۍ باژنم پلاره هیله کوم یو څه وکړه منډه کړه پلاره 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 په تا څه شول پلاره په تا څه وشول پلاره ساه واخله پلاره ساه واخله په دې خبره د هغوی ښه پوه شي تر څو چې زموږ په امنیتي ادارو کې د نجیب امیر په څېر تکړه او صادق کسان وي دا ځواکونه به هېڅکله هم خپلو شومو موخو ته ونه رسېږي هېڅوک دا توان نه لري چې زموږ یووالی له منځه یوسي او زموږ هېواد کې د سولې دا روانې خبرې به له پخوا نه لا په جدي ډول مخته لاړې شي او خو دې ورانکارو ځواکونو ته غواړم دا هم ووایم کوم ځان چې خدای موږ ته راکړی له خدای پرته یې بل هېڅوک نشي اخیستلی نجیب څنګه له دې پلان نه خبر شو ډېره مننه چې زما خبرو ته مو غوږ څه وشول کوم خبر شته هو شته خو هغه خبرونه نه دي چې مونږ یې اورېدلو ته په تمه و ښاغلی پیکاسه نجیب بریالی شو چې د کورنیو چارو وزیر د ترور مخه ونیسي ښاغلو څنګه کېدای شي ته چې دومره بېکاره اوسېدی شي نو د هر څه امکان شته ښاغلی پیکاسه بهرنیو چارو وزیر به څنګه شوی وي د هغه کارم باید ختم کړو که هغه هم وژغورل شي بیا به د دې وسلې میل موږ ته راتاو شي ښاغلیه مچاړه جلۍ غلی شه دوغان خو بریالی نه شو تا څه وکړل زم بریالی نه شوم ناڅاپه دوه کسانه پیدا شول هر څه یې خراب کړه اوس چېرته یې د وزیر لمسۍ له ما سره ده په تېښته کې یم مجید هم نه دی بریالی شوی تښتېدلی ایوه باید هم وتښتي نو که نه یو بل قسم شته هغه څه وکړل له هغه نه هم هېڅ خبر نشته دا څنګه کار کېدای شي څنګه ولې دومره بې پروای په تا باندې څه شوي دي ها زموږ هېڅ کار سم مخته نه ځي هرومرو کومه ستونزه پیدا کېږي چا دا کار کړی دی لاړ شه پیدا یې کړه د هغوی سرونه زما پښو ته وغورځوه که نه نو زما غوسه به ډېره شي تاسو ټول به تباه شئ ښاغلیه پیکاس څه ګناه کړې ده ته غلی شه تا نه چا پوښتنه کړې زه له تا سره خبرې نه کوم ته یوازې د رواني جګړو لپاره زموږ یوه آله یې پوه شوې خپل حد دې وپېژنه خوله دې بنده کړه
مه غوسه کېږه ښاغلی پیساګوره هیله کوم مه په غوسه کېږئ تاسې چې خفه شئ بیا موږ هم خفه کېږو همداسې نه ده حضروله همداسې نه ده ښاغلی سوها هو هالته دی موټر تیز که ثابته سرعت ونیسه حالا نظر کوه ښي خواته تاو شه زر کوه ښي خواته ولې مخې ته یې تاو شه که نه دوی چېرته لاړه فکر کوم چې وژغورل شو جلوی خوشي که تسلیم شه نږدې رانه شئ کله چې مړه شوه تاسو به ملامت شئ اوس نو بېرته خپل موټر ته پورته شئ هلئ موټر ته پورته شه ماشومه خوشې که هلئ زر کوئ ثابته ثابته موټر ته پورته شه پورته شه سمه ده آرامه اوسه پورته شه هله زر کوه زر کوه نه پوهېږم چې هغوی څوک ول موټر ته پورته شول او له دې ځایه وتښتېدل هغوی کومې خواته لاړل برید کوونکي خو مو ولیدل که نه ومو لیدل دې خواته لاړل دوه کسان ورپسې لاړل هغوی هم نه پېژنم هیله کوم زارۍ درته کوم لور مې پیدا کړئ پیدا کوئ انشاءالله تاسې اندېښنه مه کوئ چېرته نه شي تښتېدلی ماښام په خیر نجیب امره د وزیر صاحب لمسی تښتول شوې ده غواړم ته خپله دا موضوع وڅارې ټولو ډلو ته مې خبر ورکړی هغوی لټوي ته هم له ډلې سره هغه ولټوه وزیر صاحب هغه برید کوونکی لیدلی هو لیدلی دی دوه کسه هم هغه پسې تللي دي ته اجازه مو وزیر صاحب سره خبرې کولی شم البته ماښام په خیر شکر چې وژغورل شوې وزیر صاحب ژوندي اوسئ کوم دوه کسان چې بریدګر پسې لاړل د هغوی ځانګړتیاوې ویلی شي یوه یې لوړه ونه لرله برید یې هم لرل او د بلې ژېړ ویښتان ول مننه کوم دا سړی کومې خواته لاړ ثابته نه پوهېږم همدلته چېرته دی همدلته پوهېږم همدلته دی بله نجیب امره چېرته یې د باندې یم امیر صاحب لږ څه کار لرم دا چې چا پسې تللی زه پوهېږم همدا اوس راته ووایي چې چېرته یې اوس خبرې نشم کولی باید موبایل بند کړم نجیب امره پام کوه چې لاشه زر کوه حالا هر څنګه چې کېږي هغه سړی باید پیدا کړو ثابته راځه د ګاز غږ و دې خواته دی هله منډه کړه هله خوشي که غلی شه که ډېرې خبرې وکړي بیا د هېڅکله بابا نشي لیدلی غلی شه دروازې ته وګوره کلب یې مات شوی هو کار مو چې خلاص شو ټکر کوونکي موټرو کې خو سپرېږو که نه ډېر وخت کېږي چې پارک ته نه یم راغلی زما داسې ټکر کوونکي او خشن شیان نه خوښېږي ثابته تر ټولو ښه څه دي پوهېږې تر ټولو ښه یې د اسانو ټال دی ته ټوکې کوې که نه نه جدي یم زه خو له ماشومتوب نه داسې اعصاب خرابی نه وم همداسې نه ده راځه چې هغه سړی پیدا کړو پیدا به یې کو عاقفه
باید ګول کې کېناوه او شوټ پې ووهو ثابته قدرمن اردوونکو هره شېبه تازه خبرونه موږ ته رارسېږي د کورنیو چارو وزیر د ترور مخه چې ونیول شوه له هغه وروسته د بهرنیو چارو وزیر لپاره پلان شوی برید هم په وروستۍ شېبه کې خنډ کړی شو امنیتي چارواکي وایي چې هر ځای کې پلټنې پیل کړي تر څو تښتېدلی برید کوونکی ونیسي دا یو لوی رسالت دی چا دا کار کړی اوس خو په رښتیا تباه شو او غواړي څه وکړي دا کارونه د کومې ډلې که نه اوس مشرانو ته څه ځواب ورکړم د دې ډلې ملاتړ څوک کوي همدارنګه خلکو ته د دې پېښو په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوي دي د دې ټولو پوښتنو ځواب به څوک ورکړي او څوک کولی شي چې د دې پېښو مخنیوی وکړي د پولیسو څېړنې هم د دې پېښو په اړه روانې دي د پوره جزئیاتو پوهېدلو لپاره له موږ سره پاتې شئ په خواشینۍ سره خبر شوم زموږ د دومره مرستې سربېره بیا هم پایله داسې شوه همداسې ده زموږ مقابل ځواکونه په ډېرې بې پروایي زموږ جنازې ته تیاری نیسي او په تابوت مو وروستي میخونه ټک وهي موږ غوښتل د 3 وزیرانو په وژلو سره هغوی ته ښکاره کړو چې مخکې له وخته زوال نه هڅانه لري او اوس هم د هر کار توان او ځواک لري او همدارنګه دا یې ډېر ښه وخت هم و په کومو غرونو چې موږ ډاډه وو په هغو خو به واوره نه وي ورېدلې پیسه ګوره ها ډاډه اوسئ هر څه به جبران کوم ښاغلیه لوی انجمن د کورد رهبر او ملتپاله رهبر ترور پلانونه له ډېر غور او ځیرتیا وروسته منلي وو د کورنیو چارو وزیر بهرنیو چارو وزیر او د اقتصاد د وزیر وژنې پلانونه یې هم د بهرنیو ملګرو په مرستو سره بیا هم د یوه اوږده ستراتیژیک پلان جوړولو وروسته ومنل باید دا ومنئ چې ستا او ستا د ډلې هره ناکامي د لوی انجمن باور هم زموږ د ملګرو په مخ کې بې اعتباره کوي ځان سنبال که او راویښ شه په دې خو پوهېږې چې لوی انجمن د خپلو موخو او کارونو لپاره ستا لپاره ډېر نور ځای ناستي هم لري په یوه شېبه کې به دا هر څه درنه واخیستل شي سربېره په دې ژوند به دې هم درنه واخیستل شي خپل غوږونه دې خلاص وساته پیسه ګوره پوهېږم حق لرئ تاسو ته ډاډ درکوم چې دا کار په نیمه کې نه پرېږدم اوس نو ډېره ناوخته ده موږ د هرې ناکامۍ وروسته لاس تر زنې نشو کېناستلی پوه شوې پیسه ګوره د نویو عملیاتو لپاره زما د خبر په تمه اوسه ښاغلیه هیله کوم ارامه اوسئ ځان ته به مو زیان ورسوئ ښاغلی پیساګوره هر کار یوه تلافي لري همدا اوس اوسه هر چا چې دا کار کړی دی تر څو چې پیدا نه کې بېرته را نه شي همدا اوس ډلې ته خبر ورکړه ټولو تجهیزاتو سره دې چمتو شي سمه بیړه وکړه که غږ دې وباسي دا د بابا نشي لیدلی زما خبره دې واورېدله په دې وخت کې دې زنګ ووهه ماجده چېرته یې د بوستان سیمې په پارک کې یم ما پسې 2 نور کسان هم دي پولیس دي نه پوهېږم پولیس ته ورته نه دي زه پوهېږم چې هغوی به څوک وي ته ماته په تماشه زه درپسې درځم بیړه وکړئ همدا اوس د بوستان سیمې پارک ته ځو فکر کوم واقف او ثابت هم هلته دي باید ډېر پام وکړو اوس چې پولیسو نم لاره ورکه ده مخکې له دې چې ډېر بیروبار شي دا کار ختموو پوه شوې که نه غږ دې ونه باسئ دوی څوک دي له کوم ځای را پیدا شول عاقفه باید ښکاره ونه ګرځو دا سړی چېرته پټ شوی واوره هغه جلی خوشي که تا ته هېڅ هم نه وایو راځئ او معامله به سره وکړو تر څو چې پیکاس راځي صبر وکړه وګوره دا د وزیر صاحب موټر دی
همدا اوس امر صاحب ته خبر ورسوه د خبر ورکوم ها هغه د امر صاحب هم راغی امر صاحب دا د وزیر صاحب موټر دی سمه ده مرسته راوغواړه امر به پر ځای کېږي کېدای شي برید کوونکی هم دلته وي دلته هېڅوک هم نشته امر صاحب پلټنې ته مو دوام ورکړئ سمه ده امر صاحب دلته څه خبره ده څنګه دننه راغلې تاسې څوک یې وروره سهار په خیر بخښنه غواړم چې راویښ مې کړې د شور ماشور غږ مې واورېده خو همدا اوس برقونه روښانه که زر کوه د څه لپاره ولې ځکه چې تیاره کې خانه خانه شم ویشتلی سمه ده سمه ده عاکفه هلته ده ثابته دقیقه څه شو نږدې نه شئ که نه نو دا جلۍ به شو په خبره پوه شوئ نږدې نه شئ لاړ شئ وګورئ عاقف وي ثابت وي که مجید هر څوک چې وي ټول ووژنئ هغه جلۍ څنګه هغه مو وژنه ټول ووژنئ هر څوک مو چې ولیده ویې وژنئ ورځئ سمه ده ښاغلیه چیرته یې عاکفه څنګه دې راته خبر رانه کړ که د تلیفون له لارې وڅارم ډېر وخت به ونیسي کم عقله پیدا دې نه کې ثابته پیدا مې نه کړ توبه خدایه همدا اوس دې خواته راغی ما هیڅوک هم ونه لیده عاکفه الله الله راځه چې دا رزیل پیدا کړو اوس به پولیس هم راورسېږي هله منډه که منډه که غلی شه جلۍ غلی شه دلته راشه مهرباني وکړئ دلته یې کوم سړی له ماشومې سره لیدلی دی نه دوه کسان ور مې ولیدل وسلې ورسره وي ښکاري چې عاقب او ثابت دلته راغلي دي هغه د یوې هلته دی بلې مرکز د بوستان سیمې ټولو ډلو ته خبر ورکړئ له پارک نه د ډزو غږ راځي سیمې ته نږدې پولیس د پیښې ځای ته راشئ د دې سیمې تګ راتګ لارې دې وتړل شي جلۍ ودرېږه دلته راشه کوچنۍ جلۍ ته چېرته یې کوچنۍ جلۍ
نجلي ودرېږه صبر وکړه. بهرنیو چارو وزارت یوه پرېکړه کړې. ته خبر یې؟ دا ته څه وایې؟ تا د لوی سفیر په توګه چیرته لیږي؟ صبر وکړه داسې مه کوه. پوښتنه نه کوې چې چیرته دې لیږي؟ ښه نو زه باید درته ووایم دوزخ ته. صبر وکړه داسې مه کوه. دلته ډیر بیروبار جوړ شو. زه حرکت وکړم. زموږ کسان به څنګه شي؟ خپله یوه چاره پیدا کولی شي. حرکت وکړه. امر مو په ځای کېږي. ودرېږه وسله دې وغورځوه. مه ډارېږه ګرانې، زه تا ته څه نه وایم. هغه سړی نور تا نشي ځورولی. راشه تا دې بابا ته بیایم. راځه نو هله راشه. عامر صاحب ستا پوره وړی شوم. کتابچه کې ولیکه دا به یې کړم. نور نو کتابچه کې ځای نه دی پاتې. دا ځل باید پوره نغد ادا کړي. هله کیفه دا جلۍ ما ته راکړه. هله نو راځه ګرانې مه ژاړه. هر څه ښه شول مه ژاړه. نوم دې څه دی؟ بابا ته دې ځې؟ او کیفه ته هم نیول کېږي. هله نو راځه. عاقفه څه ښه یې؟ ښه یم ښه یم. دا خو ښه دی. ته څنګه یې؟ ښه یم. جلۍ وژغورل شوه. خدای دې وکړي چې تاسې هم وژغورل شئ. عامر صاحب موږ وزیر صاحب وژغوره. د هغه لمسی مو وژغورله. په بدل کې همداسې کوئ؟ ډاډه یم چې وزیر صاحب له تاسې نه مننه هم وکړي. نجیب عامره ته هم پوهېږې چې عاقف بې ګناه دی. د محکمې پرېکړه شته باید زنداني شي. او هو د دې برید په اړه خو پوهېدلی، خو له امنیت نه مو دا خبره پټه کړه. هغه کس چې دننه پروت دی هغه چا وواژه؟ دننه کوم مړی شوی؟ هغه سړی به له ډاره مړ شوی وي. زه چې ورغلم همالته پروت و. هو رښتیا وای. په مرمۍ چې څوک ولګېږي که مړ نه شي د وینې ضایع کېدو نه مړ کېږي. څنګه هغه سړی سوری شوی. وګورئ دلته هم ډېر کسان مړه شوي دي. باید چې لاړ شو. هلئ راځئ. ثابته ته هم شکر چې راغلې. شکر خدایا. شکر خدایا. ګرانې لمسۍ ګرانې لورې. جنت خو ښه یې که نه؟ ډېر شکر خدایا. شکر چې ښه یې لورې. په تا خو به څه نه وي شوي که نه لور جانې؟ نه وډاره شوم بابا. اوس خو ښه یې که نه؟ هغو کاکاګانو وژغورله. زه نه پوهېږم چې له تاسې نه څنګه مننه وکړم. زما لمسۍ مو وژغورله. ښاغلیه له مننه. له هغو ملګرو نه مننه وکړئ. هغو ستاسو لمسۍ وژغورله. نه پوهېږم تاسې څوک یې، خو له تاسې دواړو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما لمسۍ مو وژغورله.
هر څوک چې زمونږ په ځای وای همدا کار یې کوه. نه داسې نه ده. ډېر لږ کسان خپل ژوند د نورو لپاره ګواښ سره مخ وي. خدای دې له تاسې نه راضي وي. له ټولو دې راضي وي. بابا جانه. البته. یوه شیبه. عامر صاحب تاسې هم مهرباني وکړئ. راشئ دلته ودرېږئ. اوس چې ازادي یې خوند واخلئ. عامر صاحب ما ته یوازې یوه ورځ وخت راکړه. زه یې درته ثابتوم چې بې ګناه یم. ما سره ثبوت هم شته. ډاډه یم چې ثبوت ولري خو ما پورې اړه نه لري. ته همدا اوس هم د نظارت لاندې. هو پوهېږم. ملګرو هغه عامر صاحب ته ډېر جدي. هېواد مې له لویې ګډوډۍ وژغوره. ستا باور څنګه لاسته راوړم څه وکړم؟ هو سبا یا بله ورځ کې کومه ستونزه کې راګیر شوې نو بیا به دې دا کې مرسته در په یاد شي. هنري خور ته به دې ووایم چې تا ته ځانګړې جامې جوړې کړي. د دې وخت اتلان هر یو ځانګړې جامې لري. سوپرمن، عاکف من. دا څنګه خبره ده؟ ته ټوکې کوې که نه؟ هېڅ خبره نه لاړ شه. هله ثابته ته هم ورشه. هله نو ثابته راځه نو ته هم راشه. بې له تا زموږ سات نه تېرېږي. هله زر کوه. هله نو نه پوهېږم تاسې څوک یې خو له تاسې دواړو نه ډېره مننه کوم. زما لمسۍ مو وژغورله. هر څوک چې زمونږ په ځای وای همدا کار یې کوه. نه داسې نه ده. داسې کسان ډېر لږ وي چې د نورو لپاره خپل ژوند ګواښ سره مخ وي. خدای دې له تاسې نه راضي وي. هغه ما ویل چې څه مې ویل؟ هغه فکر کوم ښه به وي چې څه ونه وایم. هغه سړي غوښتل ما شکش کي. ځان سره مې وویل رانه ختمه شوې. سترګې مې پټې کړې چې خلاصې مې کړې. هغه په ځمکه پروت و. ممدوح ورور مې زمری دی. ومې کتل چې ممدوح را رسېدلی. مورید څومره رومانتیکه شپه به وه بیخي د فلمونو په څېر. ممدوح په وروستۍ شېبه کې را به رسېد. که نه نو زه به اوس دلته تاسې سره نه وم. زه په دې پوه نه شوم چې ته یې څنګه پیدا کړې. نه پوهېږم عامر صاحب. هغه هلک میندی په رښتیا چې میندی. مین خپله مینه هر وخت پیدا کولی شي. نجیبه دا د حیرانتیا خبره نه ده. والا فلمونو په څېر شېبه وه. دا هلک رښتیا وایي. ستاسې له کیسې نه 40 قسمته سریال هم جوړېدلی شي. ما ورته نوم هم پیدا کړی. د څه شي سریال هنري خورې؟ د تلویزیون سریال یادوم. ممدو او رانا. سهار په خیر. او خدای دې تل تاسې داسې خوشحاله سهار په خیر. نن سهار خو ډېر خوشحاله ښکارئ. رانا د پرون شپې کیسه کوله ممدوحه. خبره دومره مو لویوئ مهم کار نه و. فکر کوم غوږونو کې مې ماته څوک سندره وایي. څه خبره ده؟ د څه شي سندره؟ ممدوحه راځه ځینې خبرې در سره لرم. سمه ده مړ صاحب. څه شوي امر صاحب؟ والا ته باید راته ووایې چې څه شوي. رانا دې له کوم ځای څنګه پیدا کړه؟ یو خبر را ورسېد. ولې دې پوښتنه وکړه؟ نه پوهېږم ولې داسې فکر کوم. وګوره که ملګري پسې دې خفه یې زما له ملګرتیا به خلاص شي. نه امر صاحب داسې کومه خبره نه ده. یعنې دا چې رانا مې وژغورله غلط کار مې وکړه. ته هم پوهېږې چې زه داسې نه وایم. یوازې غواړم پوه شم د ژغورلو په وخت کې دې کوم غلط کار نه وي کړی. یعنې دا وایم چې بل ځل کوم غلط کار ونه کړي. امر صاحب د رانا د ژوند موضوع چې وي که اړتیا شوه غلط کارم کوم. دا د هغې د ژوند موضوع وه.
دا خبرې مې په خوا د یو بل چا له خولې اورېدلې وې خو پایله یې ډېره ترخه وه. ته پولیس یې، کوم لوپر او بدماش نه یې، په یاد یې ولره. ما سم کار کړی امر صاحب، بیخي ارامه اوسئ. هغوی بیا څه خبرې کوي خورې؟ ولا نه پوهېږم خو ماته د خیر خبرې نه ښکاري رانه. خورې څه شوي؟ ممدوح د نیکه ورځ همدا کلې ده. ښه زیری دی والله. ای ډېره خوشحاله شوم. همدا اوس به چمتووالی پیل کړو څنګه؟ نه پوهېږم. خوشحاله شوم. همدا اوس به یې پیل کړو. یوه بلا مې په سر شته، د دوهمې بلا زغم نه لرم. کوم غلط کار خو به دې نه وي کړی؟ امر صاحب ولې داسې خبرې کوئ؟ د دې لپاره چې وروسته پښیمانه نه شم. د هر چا ژوند چې په ګواښ کې وي، زه غیر قانوني کار نه غواړم. په خبره پوه شوې؟ غیر قانوني کار هیڅ نه غواړم ممدوحه. کرانه وي کال پر وي ماته توپیر نه لري. سمه ده امر صاحب، اندېښنه مه کوه، غیر قانوني کار نشته. نیازي ته هم کله داسې کېږي څنګه څارګر صاحب؟ دا چې یوه شېبه کې اوس یو فکر وکړي دا شېبه دې پخوا هم ژوند کې تېره شوې وي. نه څه بلا فضه لرې نیازي؟ په یاد دې څو ورځې مخکې موږ دې حالت کې وزړي مو خوړل. هو رښتیا وایي، خو هغه وخت د ثابت پر ځای زموږ جاسوس خیري دلته و، ځکه مې پام نه و. ورځپاڼه کې مو دا خبر لیدلی؟ څه شوي د فنر باغچې خو بلو به نه وي ګټلې. نه وروره، دومره لوی خبر هم نه دی. دې انځور ته وګورئ. ښکلی دی. ښکلی دی. خدای دې ښه نصیب ور په برخه کې. هغه نه یادوم، دا یادوم. هو زما سترګې پټې راغلې دي. مهمه نه ده، ما فکر وکړم مهم خبر به وي. نور نو تاسې دلته نشي ساتلی. دې انځور ته وګوره، هرومرو به آزاد شئ. دا خبره نجیب امر ته به ووایه، خو اندېښنه مه کوه نیازي، دا ځل مو واسطه قوي ده. بیا مو څه کړي دي؟ هغه سمې نومی کس به لږ وروسته دلته راورسېږي. هغه چې په تبرید کړی و هغه له تاسې سره دی. چاته مو ووایه، سمه ده؟ سمه ده. په ځمکه یې مه غورځوه که نه ثابته. ښه سمه ده. اوف ما ته وګوره، ته همګۍ خورې؟ نه غواړم مننه. وطنه یاګۍ هم نه خورې؟ که ما د ټوکو کومه خپرونه مخ ته وړلی، باوره کوز بدله کوه پیسو خاوند وم. بله څارګر صاحب، تاسې چېرته یې؟ تلویزیون کې هره شېبه ستاسې خبرې دي. زندان کې یو خیري، زندان کې. ما ته غوږ شه، همدا اوس سمې ځان سره راوله. ها سمه ده سمه ده. سباناری مې وخورم بیا درځم. خیري د څه شي سباناری؟ ومې ویل همدا اوس راشه. خو سباناری د ورځې تر ټولو مهم خواړه دي. خیري ومې ویل همدا اوس راشه، که نه نو زه پوهېږم چې څنګه سباناری درته درکړم. اوف سمه ده سمه ده، مه غوسه کېږه، ټوکې مې وکړې. تاسې دواړه به یو ورځ نه یو ورځ د دې کارونو سزا وګورئ. امر صاحب له قانون نه خو نشو تښتېدلی، یوازې په سمو ثبوتونو مو ونیسئ. وګوره د سمې په موضوع کې زه بیخي بېګناه یم. هسې هم لږ څه وروسته به خپله راشي او هر څه به درته ووایي. موږ هم ورته په تمه یو. مخکې شه سمه ده. خیري راځي، ټول د خپل ځایونه ونیسي. سم سړي غوندې د ځاکې کېنه چینجیه، که نه نو خوله او پزه به دې درته ماته کړم. لیونی څه بلایې بدرنګه. پورته شه زرکمه. ستاسې شاهد څه شو؟ تر اوسه خو هېڅوک نه دي راغلي. ولې دومره وارخطا یې؟ لږ څه صبر وکړه.
ما سره په ادب خبرې کوه. له سرېنه خو څم به ادبه نه ښکارې. څه وکړو نو؟ تاسو ته 15 دقیقې نورم وخت درکوم. بیا صبر نه کوم، له دې ځایه مو سیده زندان ته لېږم ښاغلی عاقفه. حالانو خیري، حالانو دا ته څه شوې هلکه؟ ما خو درته وویل چې د خیري یو کارم د سړي نه دی. اندېښنه مه کوه، را به شي، حتما به راشي. هر څنګه چې وي راځي به، ما سره داسې نشي کولی. امنیت کې مو څه کول؟ غوښتل د پولیسو ته هر څه ووایي. ولې به څه ووایم وروره؟ یوه خبره مې هم چاته نه ده کړې. موږ په هر څه پوهېږو. د بلبل په څېر هر څه وویل. تاسې غوښتل چې وزیران ووژنئ. والله هر څه یې وویلې. غلی شه. دروغ وایي. موږ یې څارلي وو. ما هغو ته یې څه هم نه دي ویلي. پوهېږم چې تا څه نه دي ویلي زمرايه. ته ډېر تکړه سړی. د په خبرو باور کوي او که زما په خبرو. البته چې ستا په خبرو باور کوم. همداسې نه ده؟ دی په سر وبوله. که غواړې زه به یې وبولم. خوب خو به نه وینم. 15 دقیقې مخکې مې ځان ته هګۍ پخولې، خو اوس به هګۍ بیخي خوند وکړي. خوب خو به نه وینم. خوب نه دی، بد خوب دی. ښه پاسې نیولی. نه هغه ښه پاسه په ویښه کې نه وي. هغه یو ډول رواني ناروغي ده ښاغلی پیکاسه. داسې څه نشته. هغه یوازې د خلکو یوه خبره ده. له معدې نه دې مه غږېږه. ته څه چټیات وایې ها؟ څه دی وروره څه دی؟ غواړم لږ وخت لاسته راوړم. غواړې اجازه ورکړم چې همدا شېبه مې په سر وولې ها؟ دواړه غلي شئ. که هغه شکایت وکړي بیا به څه کوې مندوها؟ په دې اړه خو به دې فکر کړی و که نه؟ 40 ساعته وخت لري. که نن نو ستا سر به در نه پرېږدو. ښه نو اظهارات به یې واخلم. له حدنام ډېر بد خبر دی. هیله لرم په خپلو خبرو کې مو د کلمو کارولو ته ډېر پام وکړئ. اوس به څه وکړو سارګر صاحب؟ خدای دې وکړي چې زندان ته مو ونه لېږي.